السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو لمړي درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله محمدي یم. د نن ورځې د درس عنوان مو دی مستقیم خط او د هغه توپیر له نورو خطونو سره. راځئ چې راپیل یې کړو. ماشومانو، نن موږ د خطونو په اړه خبرې کوو. ایا تاسو پوهیږئ چې خطونه څه شي دي؟ آفرین. راځئ چې وګورو څو ډوله خطونه شته. لومړی راځئ چې د مستقیم خط په اړه خبرې وکړو. څوک پوهیږي مستقیم خط څه ډول خط دی؟ ډېر ښه. نصیر احمد جان وایي مستقیم خط یو داسې خط دی چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته پر یوه مستقیمه او سیده لاره تیریږي. آفرین. د نصیر احمد جواب بالکل صحیح دی. اوس نو زه پر تخته یو مستقیم خط رسموم. دا دی رسم سو. وګورئ، دا یو مستقیم خط دی. هیڅ ډول کوږوالی یا ګردوالی نه لري. له پیل څخه تر پایه پورې مستقیم یا سیده دی. اوس راځئ چې یو څو ډوله نور خطونه هم وګورو. زه به دلته یو کوږ خط رسم کړم. دا خط کوږ دی. دا مستقیم نه دی بلکې پر بېلابېلو لارو تللی دی. نورو وایي دا ډېر جالب دی. هو، ډېر جالب دی. اوس به زه بل خط رسم کړم. دا یو منحني خط دی. دا هم مستقیم نه دی بلکې په یوه نرم او ګرد ډول حرکت کوي. لمړي جان وایي دا خطونه ډېر مختلف دي. بالکل. هر خط خپل ځانګړی شکل او خاصیت لري. مستقیم خط تل مستقیم وي. کاږه خطونه پر بېلابېلو لارو کاږه کیږي او منحني خطونه بیا نرمه ګردۍ لاره تعقیبوي. ډېر ښه. تاسې غوږ شئ. اتل څه وایي؟ اتل وایي زه اوس پوه شوم. مستقیم خط هیڅکله هم کوږ یا منحني نه کیږي. بالکل همداسې ده اتل جانه. اوس راځئ چې په خپلو کتابچو کې د خط دا درې سره ډولونه رسم کړو او هر یو به یې وپېژنو. دا به اوس زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به مشهور هندسي شکلونه وپېژنو. په مخه مو ښه.